دویم شی چې الله تبارک وتعالی ته په دې شي باندې سړی ډېر نږدې کېږي هغه نفلي عبادت دی. نفلي عبادت مه پرېږدئ. خو ما درته وویل چې نفلي عبادت هله کوئ چې فرضي عبادت په صحیح توګه ادا کړئ. دا چې فرضي عبادت هم سره ولړې نفلي هم سره ولړې یو هم ځای نه نیسي. 4 رکعاته نفل کوې وروسته هغه 4 رکعاته نفل وخت فرضي لمانځه ته ورکړه هغه په ښه توګه ادا کړه. بیا که د فرضي لمونځ په ښه توګه ادا کړئ بیا نفلي لمانځه ته ملا وتړه بیا ډېر ثواب لري. موږ فرضي لمونځ هم چابک چابک وکړو نه رکوع معلومې نه قیام معلومې نه هېڅ هم نه معلوم او د هغه سره سره بیا نفلي لمونځ هم موږ کوو هغه یو لا ځای ونه نیسي. که غواړئ چې ته الله ته نږدې سې ما مخکې یادونه درته وکړه حدیث هم دا دی چې ټولو زیات سړی یا بنده چې په کم شي خپل رب ته نږدې کېږي هغه فرضي عبادت په صحیح توګه ادا کول. کله چې فرضي عبادت ادا کړي د هغه نه وروسته بیا انسان چې الله ته ډېر زیات نور په نږدې کېږي نفلي عبادت دی. که نفلي روژه وي که نفلي صدقه وي که نفلي لمونځ وي که نفلي حج عمره وي هر که عبادت شي په هر توګه چې خو چې هغه نفلي عبادت په ښه توګه ادا کړي په دې باندې بنده الله ته ډېر نږدې کېږي. حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله سبحانه وتعالی ته بنده په نفلي عبادت باندې دومره زیات نږدې کېږي چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې بیا زه د دې بنده سره محبت شروع کړم حتی احبه ان تر دې چې بیا دغه بنده سره الله وایي زما مینه او محبت سي. کله فاذا احببته کله چې ما د دې بنده سره مینه او محبت شروع کړل پیل مې کړل الله وایي بیا د دې محبت دغه داستان كنت سمعه بیا زه د ده اورېدل سم یسمع بها چې دی بیا په هغه باندې اورېدل کوي به او بیا زه د ده سترګې سم دی په هغه باندې لیدل کوي بیا زه د ده لاس سم دی په هغه باندې نیول کوي بیا زه د ده پښې سم دی په هغه باندې رفتار کوي. دا عجیب روایت دی. دې مطلب څه شی دی؟ مطلب دا دی چې که بیا د ده غوږ وي که د ده سترګې وي که د ده لاس وي که د ده ژبه وي او که د ده پښې دا ټول الله وایي زما په اطاعت کې استعمالېږي زما د اطاعت خلاف نه استعمالېږي. دا نه معنی چې خدای نه خسته العیاذ بالله په دا حدیث په معناو کې کله کله د خلک عرضي معنا ته وګوري باره ځان در دې تیر کړي چې نو څنګه الله پاک د ده غوږ کېږي یا د ده اورېدل کېږي څنګه الله پاک د ده لیدل کېږي. مطلب د دې حدیث محدثینو دا راایستل دي چې بیا کله انسان خبرې کوي هم د الله د رضا مطابق خبرې کوي هغه شی چې الله په ناراضه کېږي هغه خبره بیا د ده نه کېږي. دا د نفلي عباداتو نتیجه ده. او بیا چې کله دی لیدل کوي حرام ته نه ویني هغه شی ته ویني چې قرآن عظیم شان دی یا علماء صالحه دي یا دغه رقم نیک صالحان بندگان دي یا عام لیدل کوي هغه لیدل چې په هغه کې الله ناراضه کېږي چې بدنظري هغه نه کوي. هغه لاس چې کوم شي ته ځي هغه د الله د امر مطابق وي د الله د مخالفت مطابق نه د الله د مخالفت لپاره نه ځکه دا لاس الله تبارک وتعالی د محبت په خاطر هغه ځایو ته ځي چې الله په راضي کېږي هغه پښې هغه ځایو ته ځي چې الله په راضي کېږي. چې جومات دی عمره ده و فلان دی و فلان دی یو بنده سره نیک احسان کول دپاره روان سي د بنده په مابینځ کې دروغ کول دپاره روان سي د عبادت دپاره روان سي دا پښې بیا د هغه خوا دپاره استعمالېږي کوم چې الله په راضي کړي. هغه فارسي کې شعر دی گفتای او گفتای اعلی بود گرچه از حلقوم عبدالله بود که څوم د بنده د خولې یا د بنده د غاړې څخه خبرې راوځي خو هغه خبرې داسې لکه د خدای جل جلاله خبرې یعنې څه معنا د الله د کلام مطابق وي د الله د اوامرو مطابق وي د الله د رضا مطابق خبرې الله په دې باندې نه ناراضه کېږي. دا د الله د محبت علامه ده. دا څه شی دی دا د دغه نوافلو په ذریعه باندې کېږي. نفلي لمونځ مه پرېږدئ. بیا نو الله څه وایي کله چې بنده په نوافلو لمنځو باندې په نوافل عبادت باندې صدقه و خیرات باندې کله چې ما ته را نږدې سو بیا چې دی هره دعا ما څه وغواړي الله وایي زه قبلوم. سبحان الله دا څومره غټه خبره ده څومره غټ بشارت دی. نوافل بعض لمنځو وایي ته خالي فرضونه راپوره کړه ته نفلونه څه کوې. اوس خلک په دې لټه کې دي چې څنګه سنت څه ځان خلاص کړي. ډېر ټلیفونونه موږ ته راسي دا سنت اوس کول لازمي دي که نه دي دا که اوس موږ پرېږدو څه شي دی. دا واورئ دا روایت دی کله چې انسان د خدای تبارک وتعالی څخه لرې سي نو هغه اول په سنتو کې کمزوري کوي سستي کوي او د سنتو سستي چې کوم دی د فرضو د پرېښودو لامل ګرځي. او دا هم واوره
چې کله سړی په نوافلو په سنتو باندې الله ته دومره نږدې کېږي نو موږ د دې خیر څخه دومره مستغنیان یو چې ضرورت نه ورته لرو. یوازې وایي فرضي لمونځ هر څه دی فرضي لمونځ کوه فرضي لمونځ خو په سمه توګه ادا کړه. فرضي لمونځ هم د کور په کونج کې دی هغه ځای کې چې ښځه کوي هلته یې دی کوي که یې په کوم ډول کښته وپورته چابک چابک وسي سنت خو پرېږدي چې پرېږدي هغه فرض به کوم توګه وکړي چې دا لمونځ هغه حدیث مطابق د ده په دا مخ وغورځوي چې خدای دې د هغې تباه او برباد کړه که زه چې تباه او برباد کړم. دا خلک بیا په دې استدلالات هم وایي نو نفلي لمونځونه ولې وکړو پلان کې مې کوه ته الله تبارک وتعالی ته د قربت او د نږدې کېدو هېڅ شوق نه لري الله بیا ستا هېڅ پروا نه لري مې کوه چا درته وچ وی مطلب دا دی چې هر څه موږ کوو دا زموږ دپاره دی موږ ته ګټه رسي که دغه نفلي لمنځونه او سنتو اهتمام موږ وکړو په دې باندې د الله محبت موږ ته حاصلېږي د الله د محبت په نتیجه کې زما او ستا گفتار و لیدل و لاسونه ښورول پښې ښورول دا به ټول د خدای د رضا مطابق وي د الله بنده د شیطان څخه خلاصېږي د شیطان د دسیسې او د نفس د دسیسو څخه خلاصېږي او ته لا بیا هم په دې باندې لانجې کوې بیا هم ستا حرج دی نارې وایي چغې بغارې وایي چې ولې نفل ولې سنت په کوم ځای کې چې ګوره په دین کې یو څوک لږ سهولت وکړي ګرد د انسانانو پر هغه باندې کمنټونه کړي چې دا اصلي ملا دی دغه اصلي ملا دی دا اصلي ملا دی دغه اوس دین الله بنده د خپل دین سره دونې بې وفایي مه کوه چې کوم شی تا ته لږ سهولت جوړ شو بیا ته هغه عالم ستا د سر سترګې دی که چیرې تا ته یو معلم ستا د فایدې دپاره تا د خپل رب ته د نږدې کېدو دپاره یو خبره وکړه وایي دا ته علاقه دا ډېره خبر نه دي خپل ځان مه تباه کوه خپل ځان مه تباه کوه